خنزیر سور د دې سره وخت نه د مراد چونکه دلته بیان د خوراک په بنیاد باندې ده نو دی وجه الله د وخت ذکر وکړ داغه چربي داغه دغه چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په يهوديان باندې لعنت ویل دي چې الله په دې باندې دا شیونه حرام کړل او دې د هغه چربي په غلاو کړل او هغه چربي به استعمال ولا نو لعنت ته په دې قوم باندې الله دې تاسو داسې لعنت نه بچ کی وما او هغه شی یا هغه جناور دلته صرف جناور نه ده هر هغه شی او هلا چې आवाज اوچت شي لغیر الله دیواد سوا د الله تعالی نه به په جناور باندې څاروي باندې یعنی د بابا سے پونم دی او د کاکا سے پونم دی او د فلانی پونم دی او د فلانی پونم دی هر چا باندې چې الله نه علاوه د بل چا پونم باندې شو نو بس هغه حرام کاغه صادر دی او کاغه د پټه دا عموما د پټي موټي مال ته پراتی وي او کمال غدا او قبل شيری والمنخنقه او هغه څاروي چې مړکړی شي وي خپي کیدو په صورت کې ماري چا بند کړی ماري بند کې واقع بنیاد باندې مړ شو مردار شو والموقوزه او هغه څاروي چې وستري شي وي په سټو باندې یعنی په کوتک واله شوی دی په کانی وشتل شوی دی تری شي باندې نه وشتل شوی چې ویني تتلی موږ پښتو کې وته سټو وایو کنه په هغه باندې او مضبوط شي باندې وهلی شي والمتردیه او هغه څاروي چې برنه غورځېدلی وي غر کې راستولی شي یا لارې کې وغورځيږي یا اکسیډنټ وغیرہ وشي والنطیحه او هغه څاروي چې په اخر وهلی شي وي یو اخر یو دوه څارو جګړه ده او د بل اوه په کلمو کې ابل ځکه هغه مړ شو نظام حرام وما هغه اکلا چې خړلې وي السبع درنده پلان شرمخ وغیرہ دی خړلې ده او نیم پاتې دي نه یا مردار کړي له خړل نه نو دا حرام دي الا مگر ما هغه زکیتم چې تاسو پاک کړي پاک نه مراد ذبح کړي صاحب کې وا او اورور سي دا ټول کیفیتونه پتیر دي یا یو پر غله ده خو صاحب کې دا ته په چاړه راکړه دا حلال شو وما ذبح او هغه چې ذبح کړي شي وي علی النصب نصب معنا می تاسو مخکیم کړي وا معلوم ځای معلوم ځای لکه موږ چوکونو باندې لمونه ولي کو فلانه چوک او دنه خاص کر هغه درگاهونه مراد دي چې هغه د الله په مقابله کې کاغذ زیارت ته او کاغذ چا د بت پونم باندې ده کاغذ بل چا ده خو چې خلق ورزي هغه ته د تعظیم په بنیاد باندې عزتمن هغه ځای غني د تبرک ولا غني هغه ته ویل کیږي عام معنا خلک نو سب کوي د بوتانو یوازې بوت نه ویل کیږي هر نمایا ځای هر نمایا ځای بعضی دین کې خو بوتان نه خو خلکو د تبرک لپاره باغ باندې جانډې لګولي او بیا ورزي باغ کې قربانيان یا نور شي نه کوي نه لا وای دا حرام دي وما ذبح على النصب او هغه چې ذبح کړی شي وي په داسي نمونه شي زینو باندې وان او دا چې ان حرام دي دا هم تستقسمو چې تاسو تقسیمو کوي بالازلام په غشو باندې غشي دا قران دازي چې موږ ورته وایو او دا افغان خلک ورته پچا وایي دا شنه حرام دي په د باندې چاته شی نه اسري ها یو صورت د دې د قران دازي او یا هغه د پچی حلال دی هغه داده چې دوه شیونه په حلالو کې گیر شوي او فیصله نشي کولای چې کم کارو کم نو په دې وخت کې دواړه حلال دي نو په دې وخت کې خیر قران دازي وکړه هغه ګوګه جاري تاسو ته مطمئن او بیا فیصله هغه وکړه چې تاسو به مطمئن او دا به دوی صورت حال او د کعبه ولا او د مکه ولا او کافر او قریشو چې دوی به یو تله جوړ کړی و او هغه تله به ژوند دوا په دې بیت الله کې کعبه کې او باغی کې بنه وو داسې مختلف تعداد کې بغشي بو دغه شي کنه دا کم چې د تیر چې کم بغمانه وشتل شي نو اوخ به حلال کو اوخ به ذبح کو او بیا به ویل چې راځي چې د تقسیم وو کسان دي یا نه کسان دي ولس کسان دي نو یو غشه به راوغه کوستو چې دا دې د پاره دي او کې بل کلی و چې صفر ان دې د سره سم ورکوي وده به وته د بل د پاره دا به راوغه سغبن بل کلی چې نیم نو دې نیم ټول ویسي د بل ته لیکلی و چې صرف سر دبل دلی کلیو چې صرف لره وغیرہ وغیرہ ناله وای دا سي حرام دا تقسیم حرام دی او دینه مراد لاټری په صورت کې چې څومره شیونه دي دا ټول حرام لاټری په صورت کې ځکه چې هغه کې د بل هغه سړی حق وغلې کی ابل سړی حق وغلې کی او دته مې سر ځکه وای مخکې تیر شوی هم دی چې دا په اسانتي سره ګټه کی ندی وجن الله فرمای دا حرام دی ذالکم دا تاسو د بارا فسقون گناه دا سخت گناه دا مکوي اليوم ننرذي يا عيسى نا امید شول الذين كسان كفروا چې کافران دي
من دینکم استاسو د دیننا فلا تخشوهم بس تاسو مې یریږي د اغوینا وخشون او ما نو یریږي والیوم نن ورځي اکملت ما پوره کړو لکم تاسو لپاره دینکم استاسو دین واتممت او ما پوره کړل علیکم پتا سبحان نعمتي خپل نعمتنا وردیت او خخ مکړلو لکم تاسو لپاره الاسلام اسلام دینا د ژوند تیرولو طریقہ عمر رضی الله تعالی عنہ ہوتا یو صحابي او ویلي کعب احبار چې دا يهوديو رسول عمر رضی الله عنه ته ویلي په بخاری او مسلم دواړو کې ذکر شوی دی چې کدا سي آیت په مونږ باندې راغلې وې دا د سورته مائده آیت نمبر 3 دغه حساب نو مونږ په هغه ورځ ډیره لوی خوشحالي منوله ځکه چې الله وایي نعمتونه مې در باندې پوره کړل او دین مې درته مکمل کړ نو دا ډیره لوی د خوشحالي خبره ده نو عمر رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایل چې الله گواه دی یعنی الله باندې مې قسم وي چې دا آیت چې په کوم وخت کې نازل شوه دی هغه وخت ماته یاد ده او دا د حج مقوا نه حمز الحجوا او په دې وخت کې اخیری آیتونه نه دی دایو او په دې وخت کې الله تعالی دا آیت نازل کو د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخیری حج او ورته ویل چې نن ما تاسو ته دین مکمل کړو او دینه په سبا باندې بیا لوی اختر دی لوی عید دی او دا لوی چې موږ د امدي خوشحالي په بنیاد باندې موږ مناو نو دوه عیدونه دي مسلمانانو دریم نشته او دواړه د قران او د دین په بنیاد باندې دي ورکوټه اختر موږ د روزه په اختتام باندې مناو او د روزه د قران د نزول میاشته او دغه په اختتام باندې موږ مناو او لوی اختر د قران کریم د تکمیل په بنیاد باندې مناو دا د قران کریم د الله تعالی طرف نه د نعمتونو تتمه د تکمیل د الله تعالی د نعمتونو هغه ته او ډیره عجیب آیات مخکې دی باندې بیاسم شوه ده چې موږ چې کوم دغه بدعات کوو یا په دین کې زیاته یا کمې کوو نو الله او امام مکمل کړي دین مکمل دی په دې کې کمې نشته کله کله انسان ته زړه کې خواهش راځي کنه تاسو هم راځي چې راکا چې پیغمبر ژوند دی کا چې وਹੀ راتله کا چې ماته وشي معلومات وي نو دې مطلب دا نه دی چې هغه ته واقعي ضرورت ستا دې مطلب دا دی چې ستا عقل لا هغه ته نه رسیدل یا ستا علم نه رسیدل او ځکه چې الله وایي مکمل دی نو مکمل خو مطلب هم دا دی چې تا ته په هر وخت کې هر کیفیت هر مشکل راځي داغه جواب تا ته په دین کې ملاوي شي ځکه چې دین خو د یو عبادت نوم نه دی دا خو د دین نظام نوم دی نو دا نظام الله مکمل کړي د دې هر پهلو الله مکمل کړي دا فمانه د تر بسغه څوک چې مجبور کړل شي استقرار کې راشي حالت د مرګ او ژوند ته ویل کېږي د تکلیف په بنیاد باندې یا بمری او یا د حرام کوي نو بیا ژوند دی فی مخمصتین دلوګینا غیر متجانفین چې دې کوواله کون کې نوی مایل نوی لاثم گناہ طرف تا فإن الله بس بشکل تعالی غفور بخنا کون کې رحیم مهربان دی ان دې حرام ته په داسې حالت کې گیر شو چې یا بمری یا بدا خوري نو دومره دی اخري چې هغه مخمصه ختم شي صرف او لګه ختم شي او استقرار د حالت ختم شي د دې پرانه چې ځان دې په سربای او یا د دینه طاقت د وایي جوړي او غدي به خوري نه صرف د مرګ او د ژوند د کیفیت دې په ختم کی دومره حدا پورې کاغه یو نوړې وی او کا اغوی يسالونک دوی تپوس کوي تا نه ماذا تتشي وحل حلال شي دي لهم دوی د پاره دوی د حلال مبارک پختنه کوي چې د تشي دي قل ورته او یا وحل حلال دي لكم تاسو د پاره الطيبات پاک شينا دا بقدا رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د ښکار بارے کې پختنه شي وا دغه کیفیت بارے کې او اسیم حلال او حرام په کار چې موږ تاسو ټول او پیژنو هغه ډېر اسانه خبره ده چې په هوا کې هغه سروي یا بزمکه باندې چې هغه ښکار کوي او هغه ښکار یا په مخوکه کوي یا په خله باندې کوي او یا په پنجه باندې کوي یعنی د بل جناور خورون کوي د بل جناور خورون کوي بس دا حرام ده او اسانه قاعده په دې باندې اندازه لګوا د جناورو په تلون کې او جناور په نور باندې سوا د خرنا سوا د خرنا چې خر کې دا کی صفت نشته چې بل قرباني هغه کوي او دا رسول الله صلی الله علیه و وسلم د خیبر په موقع باندې باقاعده په حدیثو کې دا حدیث چې الله تعالی الته نوم غسته ده رسول الله صلی الله علیه و وسلم چې خر حرام ده د خر حرام ده او د نمک په خلکو خرم کړو او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم منه کړ چې دا حرام ده دا مخوره ځکه چې دې کې دا صفت نشته خرخکار نه کوي درنده نه ده بل جناور نه خوري او د نور صفاتونه پکشته دي د حلال چې کوم صفاتونه دي خو چونکې د دې صفاتونو سره برابرېږي نو دی وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د لپاره بیل الفاظ بیان کړ چې دا حرام دي دین علاوه زمونږ تاسو دا مونږ ملخ ورته وای ملخ
اردو کې ورته ټټي وایي